د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د لوړې مراسمو کې د ګډون په موخه کابل ته راغلي مشرانو سره نن سهار په ارګ کې ولیدل. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سهار میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. جمهور رئیس اشرف غني له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د راغلیو مشرانو د ښه راغلاست پر مهال وویل زموږ او ستاسو برخلیک یو دی. باثباته د مقتدر دولت او پیاوړي اقتصاد لرونکي افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په امنیت مثبت اغیز لري. جمهور رئیس وویل موږ باید په ګډه د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې وکړو. باثباته او په پښو ولاړ افغانستان د ټولو په ګټه دی. هغه زیاته کړه پاکستان دی افغانستان ته د سیال په سترګه وګوري. د افغانستان د ولس اراده دې ومنل شي او مشرتابه ته د دوستۍ امن او ترقۍ لاس ورکړل شي. د هیواد جمهور رئیس د افغان ولس ظرفیت ته په اشاره وویل زموږ ولس زموږ لویه پانګه ده او دا ولس په تیر کې بند نه دی پاتې. دوی په راتلونکي فکر او تمرکز کوي. د افغانانو غیږه پراخه ده. 2 کاله وړاندې مو چې وربند وکړ او طالبان کلیو او ښارونو ته راغلل نو هیچا ورسره ناسم چلند ونه کړ. جمهور رئیس په ټینګار سره وویل د ښځو او ځوانانو حقونه اساسي قانون او جمهوریت پورې تړلي. د هغو د تامین او جمهوریت د پیاوړتیا اراده مو قوي ده. د 40 کالو جنګ او تاوتریخوالو باید په اساسي توګه حل کړو. محمد اشرف غني وویل باعزته او تلپاتې سوله زموږ د هیوادوالو اساسي غوښتنه ده خو موږ باید اطمینان ولرو چې سوله د بل جنګ پیلامان نه ده. موږ د سولې نیت اراده طرح او ظرفیت لرو. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل د جنګ زیانونه به په راتلونکي 15 کلونو کې جبران کړو. موږ بډای هیواد او عظیم ولس لرو. افغانان به بیا مهاجر نشي او نه به یې لاس چاته وغځېږي. دا وطن به باثباته او آباد شي.